السلام علیکم ملګرو. د کرکټ مینوال لپاره ډیر بد خبر راغلی دی، خاص کر د پاکستان او د انډیا چې کوم د کرکټ مینوال دي نو د لپاره ډیر بد خبر دی. د پاکستان او د انډیا د میچ ته ډیره سخت خطر جوړه شوې ده. آیا د لوبه به وشي او کنه؟ د دې سخت او هاي ولټیج مقابله لپاره د پاکستان پلینګ 11 کم وی، یعنی د پاکستان کم ولس لوبغاړي به د انډیا خلاف لوبيږي. په دې مبارک کې به هم خبره کوو. پر دې میچ د شروع کېدو مخکې د کرکټ مینوال لپاره ډیر بد خبر راغلی دی. او هغه خبرداري د پاکستان او د انډیا را میچ چې څنګه شروع شي نو په شلم یا په 15م اوور کې به چې کم دی باران نخ کیږي، یعنی په دې میچ کې د باران 80% امکان نه چې باران بکیږي. د موسمیاتو مطابق د پاکستان او د انډیا په میچ کې اول د باران 80% امکان او خوست د باران 80% امکان دی. نو موسم اچانک بدلیدې هم شي. ان شاء الله امید ده چې پاکستان او د انډیا د لوبه به تر سره کیږي. که پورا لوبه تر سره نشي نو کم از کم د 15 اورونو لوبه به تر سره کیږي. نو ډیرو د کرکټ مینوالو د میچ ته ډیر په صبرای سره انتظار دی. الله دې وکړي چې باران د امکان ختم شي او د لوبه په خیر خیریت سره تر سره شي. کله دې لوبې لپاره د پاکستان په پلینګ 11 په 11 لوبغاړو باندې نظر واچو نو د پاکستان په پلینګ 11 کې به تبدیلی نه کیږي. د نیپال خلاف چې د پاکستان کم پلینګ 11 11 لوبغاړي لوبېدلی نو تقریبا سیم هم حق پلینګ 11 به لوبېږي. انډیا خلاف د دې لوبې لپاره د پاکستان په پلینګ 11 په 11 لوبغاړو کې شامل وي کپتان بابر اعظم، وایس کیپټن شاداب خان، فخر زمان، امام الحق، سلمان علی آغا، افتخار احمد، محمد رضوان وکټ کیپر، محمد نواز، نسیم شاه، شاهین شاه افریدی او حارث رؤوف. نو الله دې خیر وکړي چې پرې لوبه کې باران نخکې نشي او د لوبه په خیر خیریت سره سر ته ورسي. نو تاسو په خیال له پاکستان او د انډیا د میچ په څوک ګټي کوم لوبډله تاسو ته مضبوطه په نظر باندې راځي؟ خپل رائے خپل کمنټس را سره ضروری شیر کړئ.